د کہانی شروعات د درو ملګرو نه کیږي د کم نمونه چې وین کیټن او روبن وی د دریوانه په نیمه شپه کې په خپل ګاډي کې چرته کې روانو او د دوی ملګری وین په شاته سټ کې خپ سور کېودو په لاره کې دوه ملګري کیټن او روبن خپل مخونه په ماسکونو باندې پټ کړي او بیا په خاموشۍ سره په یو کور کې ور داخل شي. کور ته ور داخلېدو سره کوډي نو میکس په خپل کمره کې خبي غم اودو دوی څنګه دا غوي د ګرولو کوشش شروع کړي او ناڅاپه کوډي په دوی باندې گزارنه شروع کړي خو اخر دوی راقابو کې د بېهوشه کېدو نه پس د ګاډي په ډیګۍ کې واچي په سبا باندې دوی چې کله کوډي د ګاډي د ډیګۍ نه بار ته روباسي په دې وخت کې موږ ته راپته ولګي چې دا دوی صرف او صرف هغه سره ګپ لګاو. دوی ټول د کالج زاړه ملګرو او دغه درو ملګرو کوډي لا دغه د بادره مخکې یو خاص قسمه چکر ورکول غوښتل. دوی په شریکه باندې فیصله وکړي چې موږ به کینټر کې نومې علاقې ته ځو او هلته کې چې څومره هم زموږ د خوښې هوټلې دي په هغې کې به یوه شپه تېرو. دوی ټول نه مخکې ارکاډا نومې هوټل ته ورسي چې هغلته کې په ورتلو سره دوی ته راپته ولګي چې هغلته کې کومه شرابخانه وه هغه اوس په یو هوټل کې بدله شوې ده. په دې سره ټول سخت خفه شي او کیټن هغوی ته معذرت وکړي ما ته خو د سره هم دا پته نه وه چې داسې به کېږي زما نه خفه نه شئ. دوی په بله شرابخانه کې کښېني او د شراب په څکلو شروع واچي یو بل خوا کوډي ایک یوازې بار ته راوتلي دی دپاره چې دلته کې ما څومره هم وخت تېر کړی دی چې هغه یادونه لږ تازه کړمه. په تلو تلو کې هغه یو زوړ او د زړو سامانونو خرڅولو والا دوکان ته ورسي. دغه ځای چېرته کې چې به دوی په خپلې ځوانۍ کې اکثر راته هلته کې د ملاقات کیرولاین سره وشي کومې سره چې به په یو وخت کې تر حد نه سیوا مینه کوله. په اول نظر کې کوډي هغه ونه پیژني خو لږ ساعت پس کیرولاین هغه ته په خپله باندې ټولې خبرې رایادې کړي. کیرولاین هغې ته یو ډبې وښایي په کوم کې چې څه زوړ سامان پروت وي دا هغه سامان دی کوم چې ما لا تر اوسه پورې ساتلی دی. دا ما سره ستا د لاس نښې دي. په هغه سامان کې د شرابو یو وړوکی بوتل هم موجود و کوم چې تقریبا 10 کاله زوړ و. په خبرو کې کیرولاین هغه ته د بولټ نومې د خزانې قصه وکړي. یو څو کاله مخکې کله چې حکومت ټول په ټوله شرابخانې بندولې نو په هغه شرابخانو کې زیاتره د بولټ خاندان وي او د حکومته خپلې پیسې د پټولو دپاره هغوی هغه ټولې پیسې چېرته پټې کړي دي او د خلکو د وینا مطابق دلته کې چې کوم لنډ ځنګل دی هماغلته کې چېرته ښخې کړي دي. خو مسله پکې دا ده چې څوک هم دا یې خزانې په تلاش باندې تللي دي نو چېرې هم واپس نه دي راغلي. په دې پورېدو سره د کوټې په زړه کې لالچ سره یو احساس پکې هم راشي چې اخر دا به څنګه خزانه وي. په دې سره دی واپس د خپلو ملګرو خواله راشي او هغوی ته د خزانې په باره کې ووایي. په اول کې روبن او کیټن ته داسې لګي چې دا ټولې هوایي خبرې دي خو کیټي ورته ووایي چې په دې کهانۍ کې ماته څه ناڅه رښتیا خامخا ښکاري ولې چې واقعي حکومت یو څو کاله مخکې هغوی له ټولې شرابخانې بندې کړې وي. په دې سره د هغه ټول ملګري رضا شي او اوس دوی د خزانې په تلاش باندې روان شي. په سبا باندې دوی هغه ځنګل ته ورسي د کوم دپاره چې دوی راغلي وو. هغلته کې دوی ته څه بورډونه په نظر راشي په کوم باندې چې لیکلي شوي وي دا علاقه د سر هم د انسانانو دپاره محفوظه نه ده خو دوی هغه ټول وارنینګونه نظرانداز کړي. دوی اوس په بیلو بیلو ځایونو کې کودیانې شروع کړي خو دا پوره ورځ او د شپې د محنت نه پس دوی ته څه هم په لاس باندې ورنشي چې اخر دوی هم په هغې ځنګل کې د شپې د تېرولو فیصله وکړي. په دې وخت کې یو بوډا سړی او د هغه ښځه د دوی خواله راشي او په خپل تعارف کې خپل نوم میسټر او د ښځې نوم مسز هیچنز ووایي. هغه دواړه دوی له دعوت ورکړي نو چېرته راشه روټۍ به موږ سره وخورئ. دوی چې کله د هغوی کور ته ورشي نو هغلته کې دوی ته د هغوی په کور کې داسې څه عجیبه غونته کې احساس وشي. د میسټر ښځه هیچنز هغوی خبردار کړي وي له ستاسو نه مخکې هم بلها خلک دا یې خزانې د رامعلومولو دپاره راغلي وو خو لا تر اوسه پورې چا هم نه ده معلومه کړې. زما خو دا سوچ دی چې کوم څیزونه په ځمکه کې ښخ وي هغه هم ښخ پرېښودل بهتر وي. په خبرو کې میسټر د دوی سره روان شي چې په دې سره کوډي یوه عجیبه رویې اختیار کړي او د دغې بحث په دوران کې د هغه لالچ او غوسه تر دې حده پورې سیوا شي چې د میسټر نه ډز پورته کړي. په دې سره دغه ځای ماحول په مکمله توګه باندې بدل شي او د هغه ملګري حیرانه پاتې شي ولې چې اوس دا خبره صرف او صرف د خزانې نه وه اوس دوی په جرم کې هم راګیر شوي وو. په نیمه شپه کې دوی زر دغه ځای نه ځان روباسي او بیا سم د سهاره خپل کیمپ راټولول شروع کړي دې دپاره چې هېڅ قسمه ثبوت پاتې نه شي. خو اوس د هغوی په منځ کې حالات خراب شوي وو. هر چا سره د خپل ځان غم و چې په طریقې سره خزانه ماته میلو شي او زر تر زره دې ځای نه وتښتمه. په لاره کې وین کوډي ته ووایي دا څه چې هم وشو دا غلط وشو او دا کومه ګناه چې تا وکړه دا انسان چېرې هم نه پرېږدي. کوډي په ظاهره باندې خاموشه وي خو د هغه په مخ باندې مایوسي او یاره صفا ښکارېده. ډېر وخته پورې کله چې هغه رانشي نو روبن او کیټن د هغه د رامعلومولو دپاره په کتو یې شروع واچوي. دواړه دا فیصله وکړي موږ به په بېلو بېلو طرفونو باندې ځو او واپس به پوره 1 غنټې پس هم په دې ځای کې ملاویږو.
روبن ته کوډي د ټوله مخکې ملو شي چې کوډي هغه خپل مخې ته کینی او د هغې نه معافي وغواړي. ما معاف که ما تا ته ډېر تکلیفونه در رسولي دي، زه چې کله هم بله شک یم زه بیا په ځان باندې نه پوهېږم، خو څنګه هغه دوباره د غلطې رویې د اختیارولو والي په دې وخت کې روبن هغه له یو مضبوطه دیکه ورکړي او په منډه باندې د هغه ځای نه لاړه شي، ویل چې اوس د هغې په زړه کې د کوډي دپاره یره او نفرت دواړه. بلخوا کیټن چې څنګه د ځنګل په یوې حصه کې په خپل کار کې مصروف وي نو ناڅاپه هغه ته هغه خزانه میلو شي، هغه یو صندوق میلو شي کوم چې د پیسو نه ډکو، خو د دې دومره پیسو باوجود هغه یو ملګري ته هم د دې حالونه وایي. د تلو په وخت کې د کوډي چې څنګه د کیټن بیگ ته پام شي نو هغه ته پکې هغه لوټونه په نظر راشي چې په دې سره هغه چې څنګه په هغه باندې حملې کولو والی نو روبن دغه د بچ کولو دپاره د له په سترګو کې سپرې وکړي چې په دې سره د کوډي مازه خراب شي او په دوی باندې ډزې شروع کړي چې په دغه ډزو کې په یو ډز باندې د کیټن خپه ولګي. د زخمي کېدو باوجود په سلاس طریقې سره دغه ځای نه ځان وباسي، خو کوډي د غوسې او د درد د لاسه لیونی ګرځېده. هغه په خپل ګاډي کې هر څه کېږدي او د کیټن په تلاش کې روان شي او بلخوا وین هم باغ په اشاره شاته پر روان و. په دې وخت کې روبن د موقع په ملاوېدو سره دغه ګاډي نه تمانچه راواخلي او په کوډي پر سر روان شي. چې کله په هغه باندې ډز کولو واله وه نو کیټن ناڅاپه هغې ته میلو شي او هغه ودرې، ولې چې د هغه د زخم نه مسلسل وینه روانه وه. روبن هغه سره مرسته شروع کی او ورسره دا ورته هم وایي که چېرې ته بچ شوې موږ به دا ټول په ټوله پیسې چېرته په ښه کار کې لګوو. لږ غوندې وخت پس اخر کوډي کیټن ته ځان ورسوي او د هغه نه هغه د پیسو ډک بیگ په زوره باندې واخلي او د ملګرتیا باوجود هغه هم هغه څه په خپل حال باندې پرېږدي. په لاره کې یو ځل بیا دغه ملګري بین دغه د پوهولو کوشش شروع کی، وي ته په دې وخت کې د لالچ د وجې خپلو ملګرو سره غداري کوي لګي، خو کوډي په دې وخت کې له چا خبره اورېدو ته هم تیار نو چې اخر بین د هغه ناراضه شي او په دې خفګان کې دغه ځای نه لاړ شي. په دې وخت کې موږ ته را پته ولګي چې لس کاله مخکې دوی چې کله شپې په وخت کې روان وو نو دوی درې واړه په نشه کې وو. کیټن او روبن په نشه کې اوده شوي وو او کوډي لږ غوندې په نشه کې وو نو ګاډی چلولی شو. ناڅاپه دغه چې څنګه سترګې پټې شوې نو په ګاډي باندې یو کس ووخه او چې کله د هغه کتو دپاره د ګاډي نه بار ته راووته نو هغه څوک بل څوک نه بلکې وینو کوم چې سخت په زخمي حالت کې اخري ساګانې اخیستلې. څه وخت پس هغه مړ شو چې په دې سره کوډي دومره ویرېده چې د پولیس د ګرفتارۍ د نه بچ کېدو دپاره هغه د بین لاش په ځنګل کې ښخ کړه. کیټن او روبن هم دا منظر پټ په پټه ولیده، خو بیا درې باڼو قسم وخوړه چې موږ به په خپل ژوند کې چېرې هم د دې شپې ذکر نه کوو. هغې واقعي د کوډي په ضمیر باندې دومره مضبوط بوج اچولو چې هغه ته په هر ځای کې د وین وجود محسوسېده او حقیقت دا چې وین کله مړ شوی و. بلخوا روبن په کنډتار کې نښلېدلې وه او دومره سخته زخمي شوې وه چې د ستړیوالي د وجې ځان یې راخلاصولی هم نه شو، خو بیا هم مسلسل همت یې کو. څه وخت پس کوډي د هغې خواله راشي چې د هغه د مخ نه لیونتوب او لالچ صفا ښکارېده. هغه د روبن د هېرولو کوشش شروع کړي او چې کله ونه یېرېږي نو په هغې باندې ډز وکړي، خو په خوشقسمتۍ سره په هغې کې ګولۍ نه وي، ولې چې داسې کله د کیټن نه تمانچه اخیستله کیټن د مخکې نه د هغې نه ګولۍ ویستلې وې. په دې وخت کې ناڅاپه د ډز اواز راشي چې لږ غوندې وخت پس کوډي په ځمکه باندې راوغورځېږي او د ګولۍ چلولو والا کس څوک بل څوک نه بلکې د مسټر ښځه مسز بولټ وه. د دې په شا باندې دا حقیقت و چې په هغې شپه باندې روبن دا وجلې نه وه بلکې صرف ملګرو ته دا یې ظاهره کړه چې د مسټر ښځه ما ووجله. څه وخت پس روبن په خپله باندې دا کنډتاره ځان راخلاص کړي او سره د هغې پیسو ډک بیګه د ارکیډیا نومې ښار په اړخ باندې روانه شي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره، ما له راکړئ اجازت. بای بای.